مطلقیت یا ابسولوټیزم. مطلقیت یوه سیاسي تیوري او د حکومت کولو ډول دی په کوم کې چې غیر محدود بشپړ ځواک د مرکزي واکمن کس لخوا اداره کیږي او د ملت او دولت کومه بله برخه د هغه په زور او صلاحیت کې کوم اثر ونه لري. په حقیقت کې دا واک لرونکی کس پرته له قانوني انتخاباتي او یا د بل کوم مشکل پرته مطلق واک ولري. مطلقیت هغه سیاسي مفکورې عمل ته وایي چې د یو پاچا، شهنشاه یا دیکتاتور ته په لاس کې بېساري ځواک یا واک ور اچوي. د مطلق نظام جوهر دا دی چې واکمن ځواک د کومې بلې ادارې لخوا د منظم ننګونې یا څارنې تابع نه وي، که هغه قضایي، مقننه، مذهبي، اقتصادي یا ټاکنیز دې ولې نه وي. د فرانس پاچا لیوس چې په 1643 کې پیدا او 1915 کې ومړ، د مطلقیت تر ټولو مشهور پیژندل شوی بیان وکړ کله چې هغه وویل لیوتات سیست وایي زه معنا یعنی زه دولت یم. مطلقیت د نړۍ په ټولو برخو کې په بېلابېلو شکلونو کې شتون درلود، په شمول په نازي جرمني کې د اډولف هټلر لاندې او د جوزف ستالین په مشرۍ کې په شوروي اتحاد کې. لنډه دا چې مطلق العنانیت یا ابسولوټیزم هغه نظام دی چې هغه د یو شخص یا د باچا یا د دیکتاتور په لاس کې داسې بېساري واک ورکړي، خو د هغه دا واک د کوم قانون، د کوم پارلمان، د کوم آیین، د کوم مقننه یا پر دولت کې دننه د بل کوم ادارې ته تابع نه وي، نو دا ته مطلق العنانیت وایي یا مطلقیت یا ابسولوټیزم وایي.